د مقاومت ملي جبهې د 58 طالبانو د وژلو او 40 نورو د ژوندي نیولو ادعا کړې. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنجشیر په بېلابېلو سیمو کې د 58 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چرواکي دا دعوا ردوي. د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو د اوسني حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی او وسلوال یې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي، ادعا کړې چې د پنجشیر په بېلابېلو سیمو کې 58 طالب وسلوال وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د دې جبهې په یوه خبرپاڼه کې چې پرون یې خپره کړه لیکلي دغه طالبان د انابي ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا ادعا رد او دروغ وبلله. د دې وزارت ویاند عبدالنفی ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دوی غواړي خپلو بدرانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي، خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شویو طالب وسلوالو ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي اسیرو شویو طالبانو خپل وسلې پر ځمکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبانو وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویاند ذبیح الله مجید ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي دي. د جون په 18 د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړی او نیول شوي پایلوټان او قماندانان یې له دوی سره اسیران دي، خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبانو وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو د پلاویو غونډې پایله ورنه کړه. 3 ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپله رسمي کړنلاره اعلان کړه، ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یوځای کول یې ادعا ده. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.